دا توند شعارونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې د پاکستان حکومت په ظلم او جبر د تورخم لاره د افغان سوداګرو او ولسونو پر مخ له څو ورځو راهیسې تړلې چې د سوداګرو، قومي مشرانو او ځوانانو غبرګونونه یې راپارولي. سوداګرو ویلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو سره توپیري چلند کوي چې هر ورځ ورته لکونه ډالر زیان رسیږي. زمونږ هیله او تقاضا د پاکستان د ګاونډي هیواد نه دا دی چې دغه لاره د هر سهاجل خوشي کې د ولسونو پر مخ ځکه چې دواړه طرف ته ولسونه د دغه لارې بندېدو قرباني کیږي. یعنې د ورځې 240 ډالر صرف زموږ هر تجار ته تاوان دی چې دا هم یو ظالمانه عمل دی. بل تاسو ته بهتره معلومه چې په هر کال کې د اوس نظام نه چې مخکې نظامو کې به چې کله د زموږ د سبزیجاتو د میوهجاتو سیستم به چې شروع شو د پاکستان د حکومت لخوا نه به دا لاره بندېدله. په ورته مهال قومي مشران وایي چې د پاکستان حکومت له ظلمونو تنګ راغلي او هر ورځ سلګونه افغان مسافر او ناروغان له اصولو خلاف ځورول کیږي. قومي مشران د دواړو حکومتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د یادې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې وکړي. چې نن د پاکستان د طرفه بنده ده څو ورځې په تېرېدو سره دلته خلکو ته ډېر لوی تاوانونه ورسېدل، نو موږ د هغوی ته د پیشنهاد دا دی، غوښتنه هم تې دا ده چې دا لاره دې ازاده کړي او دغه خلک چې په دې دواړو طرفونو کې د مشکلاتو سره مخ دي د دوی مشکلات دې حل کړي. دغه غږ در باندې چې دغه دروازه خلاصه کړه چې په هره خبره باندې تا په دې باندې اقرار هم کړی دی چې دغه دروازه مونږ تړلې ده. نور مشکل څه ده؟ دغه دروازه خلاصه کړه، دغه ترانسپورت هزار نور ما اخله. خوشحاله و آباد اوسئ. د لاریون په وروستیو کې اعتمادیي پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلي ول تجارت د سیاسي موضوعاتو سره متړی او پاکستان باید یو ښه ګاونډیتوب وکړي. هر وخت چې د افغانستان د میوهجاتو، سبزیجاتو د حاصل او د صادراتو وخت شي، پاکستان هیواد په یوه او بله بهانه باندې د تورخم دروازه بندوي چې دغه د دواړو هیوادونو د تجارانو او قبایلو خلکو لپاره ډیر لوی زیان دی. په نړیوالو مو غږ دا دی چې د پاکستان هیواد د داسې شومو اهدافو مخنیوی وکړي. که چېرته د پاکستان حکومت د تورخم لار خلاصه نه کړي او موږ ولسونه مجبور یو چې د خپلو مشکلاتو د حل په موخه په بدیلو لارو او طرحو باندې سوچ وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرو او خلکو پر وینا پاکستان هر کال د سبزیو او تازه میوهجاتو په وخت کې د تورخم لار د سوداګرو او ولسونو پر مخ تړي چې د قانون خلاف عمل دی او له دې سره افغان کروندګرو او سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي.